الله جل شانه یو امر مصلح ذکر کوي، یو حکم د پاره د اصلاح، او دا حکم هغه د منځ متعلق دی. الله جل شانه ارشاد فرمای وامر اهلک بالصلاة، او حکم وک اهل خپلتا په مسره واستبر علیها، او خپلم په دې مزبانه قائم شه. دو خبر الله جل شانه د مز متعلق ذکر کړي چې خپلم د منځ پابند شه، او خپل اهل و عیال د یم د منځ پابند. ځکه مز د الله جل شانه له طرف نه فریضه ده، فرض ده، او مز داسې فریضه ده چې بعد اموي چې د مز قصدن آمدن پر خود الله کفر ده. دا کفر ده، قصدن آمدن د منځ پر خود الله کفر. نو ځکه الله فرمای خپلم د منځ پابند، او خپل اهل و عیال غیم د منځ پابند کی. لقبل الله جل شانه ارشاد فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والو خپل ځان او خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کی. څنګه انسان باندې په خپل ځان او د خپل ځان متعلق د ذمہ داری ده چې دی به هغه کارونه کوي چې هغه د د لپاره سبب د نجات وګرځي، او د هغه کارونه وزن ساتي چې د کومونه الله منع فرمایلی ده. نو څنګه چې د ځان متعلق د ته حکم دی چې د خپل ځان د جهنم نه ساتي، نو الله وتعالى خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه دا وساته. قوا انفسکم واهلیکم نارا. نو الله فرمای وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها، خپلم د منځ پابند شو، خپل اهل و عیال تم دو منځ حکم کوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې کله ماشوم د وو کالو شي نو ته حکم د منځ کوا، د منځ پابند کا. او چې کله د لسو کالو شي نو که بیا منځ نه کوي نو بیا ورته سزا ورکوه. دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منځ اهمیت دا بیان کړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچ کله د شپې د تهجد د منځ لپاره بیدار شنو، خپل اهل و عیال به ځان سره بیدار. یو صحابي دغه فرمای چې کله به زما ذهن دنیا او دنیادار او خلکو طرف ته، بادشاهانو طرف ته مایل شو، نو زه به فوراً کور ته رالم او خپل اهل و عیال ته به مې حکم د منځ وکړ چې دا د دې کمې کوتاهی دی.